السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ او جوړ وای د ریاضاتو 15مې برنامې ته رسیدلی یو. په دې برنامه کې به موږ او تاسې د عام کسرونو له مقایسه کولو سره انشاءالله اشنا کیږو. د عام کسرونو د مقایسه کولو دپاره درې حالتونه شتون لري. یا به مخرجونه مساوي وي، صورتونه به مختلف وي، او یا به صورتونه مساوي وي مخرجونه به مختلف وي، یا به هم صورتونه او هم مخرجونه مختلف وي. یعنی د عام کسرونو دپاره درې حالاته شتون لري. د عام کسرونو د مقایسه کولو دپاره درې حالتونه شتون لري. لومړی حالت یې دقت وکړئ. که چیرې د عام کسرونو مخرجونه مساوي وي، که چیرې د عام کسرونو مخرجونه مساوي وي، نو د مقایسه کولو دپاره یې د طریقې ته دقت وکړئ. که چیرې مخرجونه مساوي وي، صورتونه مختلف وي، نو هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. په ریاضاتو کې دا په یاد در سره ولرئ، که چیرې سمبول په دې ډول لیکل شوی وي دا د لوی معنا ورکوي، او که چیرې دا په دې ډول لیکل شوی دا د کم یا کوچنۍ معنا ورکوي. هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي، په شرط دی چې مخرجونه یې څه ډول وي؟ مخرجونه یې مساوي وي. موږ دلته ولیکلو که چیرې د مخرجونه یې مساوي وي هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. دقت کوئ، که چیرې ولرو طبیعي اعداد وي، یعنی ایکس طبیعي اعداد وي، په دې ډول وي ایکس پی، وای طبیعي اعداد وي پر پی، په همدې ترتیب سره زیډ او پی طبیعي اعداد وي. وایي چې تاسو دوی سره مقایسه کوئ په شرط د دې چې ایکس لوی وي له وای څخه، وای لوی وي له زیډ څخه. دې شرط په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې هغه کسر لوی ده چې صورت لوی، ایکس هم له وای او هم له زیډ څخه لوی ده. مخرجونه یې څه ډول دي؟ مخرجونه یې مساوي دي. نو چې مخرجونه یې مساوي موږ ویلو چې هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. ایکس لوی ده له وای څخه، نو موږ ویلی شو چې لومړی کسر لوی ده له دویمي کسر څخه، او بیا ویل شوي دي چې وای لوی ده له زیډ څخه. نو په ترتیب سره ایکس پر پی لوی ده له ایکس پر زیډ پر پی کسر څخه. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو یوی پر ایکس، دوا پر ایکس کسر، په همدې ترتیب سره درې پر ایکس کسر سره او څلور پر ایکس کسر سره. وایي چې تاسو دا مقایسه کوئ په دې کې کوم کسر لوی ده، نو موږ وایو چې مخرجونه یې مساوي دي. دا حالت موږ زده کړی ده. کله چې مخرجونه یې مساوي وي د کسرونو هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. نو څلور پر ایکس له درو څخه، درې پر ایکس له دوه پر ایکس څخه، او دوه پر ایکس لوی دی له یو پر ایکس کسر څخه. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو دوه پنځه کسر، درې پنځه کسر، څلور پنځه کسر، وایي چې دا کسرونه تاسو مقایسه کوئ په دې کې کوم کسر لوی ده.
نو موږ وایو چې هغه کسر لوی ده چې صورت لوی. ولی هغه کسر لوی ده چې صورت لوی؟ ځکه موږ زده کړی دي چې مخرجونه یې مساوي وي. هغه کسر لوی ده چې صورت لوی وي. په دې کې مخرجونه مساوي دي نو هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. لکه په دې ډول 4 پر 5 لوی دي د 3 پر 4 او دا لوی ده 3 پر 5 او دا لوی ده ل 2 پر 5 څخه. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې په دې ډول یو کسر راکړل شوی وي درې اووه وایي تاسو مقایسه کوئ 4 پر 8 مقایسه یې کوئ 8 پر 8 سره. نو موږ وایو هغه کسر لوی ده چې صورت لوی. په کوم حالاتو کې؟ کله چې مخرجونه یې مساوي وي. نو څرګند ده چې 8 پر 8 لوی دی ل 4 پر 8 او 4 8 لوی دی پر 3 8 څخه. انشاءالله تاسو به لومړی حالت سره اشنا شوئ. که چیرې مخرجونه یې مساوي وي او صورتونه یې مختلف وي هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. دویم راځو که چیرې صورتونه مساوي وي او مخرجونه یې مختلف وي نو هغه کسر لوی ده چې مخرج یې کوچنی وي. دویم حالت ته دقت وکړئ. که چیرې صورتونه مساوي وي کچېرې صورتونه مساوي وي نو هغه کسر لوی ده. هغه کسر لوی ده چې صورت یې کوچنی وي. هغه کسر لوی ده چې مخرج کوچنی وي. هغه کسر لوی ده چې مخرج کوچنی وي. دا په دې معنا دقت کوئ. که چیرې یو کسر ولرو په دې ډولو x پر p x پر y x پر z وي. ویل شوی وي که چیرې p لوی ل y څخه y لوی ل z څخه وي نو تاسو همدا کسر مقایسه کوئ. د دې مقایسه کولو دپاره دقت وکړئ. موږ زده کړي دي چې صورتونه یې مساوي او مخرجونه یې مختلف وي. نو هغه کسر لوی ده چې مخرج یې څه ډول وي؟ کوچنی وي. تر ټولو کوچنی څوک ده؟ په دې کې زاید ده. په کوم حالاتو کې x پر زاید لوی ده ل دې دو کسرو څخه؟ کله چې صورتونه یې مساوي وي. نو صورتونه یې مساوي دي. موږ ویلی شو چې x پر زاید کسر لوی ده ل x پر y څخه او x پر y کسر لوی ده د x پر p کسر څخه. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو 2 پر 8 2 پر 8 2 پر 5 وایي چې دا کسر تاسو مقایسه کوئ. په دې کې لوی کسر کوم یو ده؟ موږ صورتونو ته دقت کوو یا مخرجونو ته. مخرجونه مختلف صورتونه مساوي دي. موږ دویم حالت کې زده کړ دي کله چې صورتونه مساوي مخرجونه مختلف وي هغه کسر لوی ده چې مخرج کوچنی وي. نو ویلی شو چې 2 پر 5 لوی ل 2 پر 8 او هم 2 پر 8 ده او 2 پر 8 لوی دی ل 2 پر 8 څخه. دا ولې داسې کیږي؟ دا ځکه که چیرې موږ تاسې 2 په 5 وویشو دقت کوئ 2 مو په 5 برخو باندې ویشل 1 2 3 4 او 5 برخو باندې. دلته 2 په 8 برخو باندې یا او برخو باندې ویشل شوی دی په دې ډول سره.
یوه برخه، دوی، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه برخې. که چیرې یو جسم پر پنځو برخو باندې ویشلی شي، پر پنځو برخو، ټوټې په دې معنا چې پنځه ټوټې کېږي. که چیرې یو جسم یا همدغه جسم دا هم دوه او دا هم دوه په اوو یا اتو برخو باندې ویشل شي، آیا ډېر به کوچنی کوچنی نه شي؟ ډېر کوچنی کوچنی کېږي. نو موږ وایو که چیرې یو جسم په اوو ټوټو باندې وشو، قیمت به ډېر کوچنی شي نسبت که چیرې یو جسم پر پنځو برخو باندې وشو هغې ته، یا یو جسم پر پنځو برخو باندې وشو زیات به وي مقدار نسبت هغې ته چې یو جسم پر اوو برخو باندې ویشل کېږي. انشاءالله چې په مفهوم به یې پوه شوي وئ. یو بل مثال ته یې دقت وکئ. په دې ډول ده وای پر دوه، وای پر اته، وای پر دولس. وای دغه مقایسه کوي په دې کې کوم کسر لوی ده. که صورتونو ته دقت وکړو، صورتونه یې څه ډول دي؟ صورتونه لوی دي، نظر نه مساوي دي، نظر مخرج ته. نو هغه کسر لوی ده چې مخرج کوچنی وي. لکه په دې ډول سره څلور دوه کوچنی له اتو څخه، اته دوه کوچنی دي له اتو څخه، اته په ترتیب سره کوچنی دي نظر دولسو ته. یو بل مثال ته یې دقت وکئ. د حرفو کې زه ځکه سوال درته اچومه یا یې درته تشریح کومه چې اکثره سوالونه په ریاضیاتو کې هغه چې پیچلتیا لري په حرفو کې وي. تاسو چې د حرفونو په مفهوم باندې پوه شئ، نظر اعدادو ته بیا تاسو سوال زر حلولی شئ. یو بل مثال ته یې دقت وکئ. که چیرې ولرو یو پر درې، یو پر پنځه، یو پر نهه، وایي همدغه سوال یا همدغه کسرونه تاسې مقایسه کوئ چې دې کې لوی کسر کوم ده. مونږ خو زده کړې ده چې صورتونه یې لوی وي، هغه کسر لوی ده چې مخرج یې کوچنی وي. صورتونه یې مساوي دي، نو وایو یو پر درې کسر لوی، یو پر پنځه، یو پر پنځه لوی ده یو پر نه کسر څخه. انشاءالله دا دوه حالاته هم اسانه دي، تاسو به په مفهوم باندې پوه شوي هم وای. راځو دریم حالاته. دریم حالت په دې ډول ده چې هم به مخرجونه او هم به صورتونه مختلف وي. هم به صورت او هم به مخرج مختلف وي. هم به صورت او هم به مخرج مختلف وي، یعنی مساوی بو نوی. رزو دریم حالاتا. په دریم حالت کې بو هم صورتونه او هم به مخرجونه مختلف وي. هم به صورت او هم به مخرج مختلف وي. هم به صورت او هم به مخرجونه مختلف وي. د دې کسرونو ساده کولو دپاره موږ او تاسې باید کسرونه هممخرجه کو. د حال طریقه ده موږ او تاسې باید کسرونه
هم مخرج کړو. د سوره کسرونو هم مخرج کولو طریقه په دې ډول ده. دقت کوئ. که چیرې ولرو 3 پر 4 ووایي چې دا کسر تاسو مقایسه کوئ د 4 پر 5 کسر سره. دقت کوئ. په دې کې هم مخرجونه او هم صورتونه مختلف دي. لومړی حالت کې مخرجونه مساوي وو، په دویمي حالت کې صورتونه مساوي وو، خو اما دلته هم مخرجونه او هم صورتونه مختلف دي. د دې ساده کولو ته دقت کوئ. موږ او تاسې د دې یعنی لومړی کسر مخرج د دویمي کسر له صورت سره ضربو او د دویمي کسر مخرج د لومړی کسر له صورت سره ضربو. دوباره همدا مخرجونه یو په بل کې ضربیږي، هم د صورتونو سره او هم له مخرج سره. په دې ډول دقت کوئ. 4 5 ضرب 3 15. همدغه 15 له مخرج سره هم ضربیږي. 15 ضرب 4 شل. 4 ضرب 4 14. 4 ضرب 5 شل. آیا کسرونو مخرجونه مساوي نشولو؟ که مخرجونه مساوي شول نو موږ ویلی وو چې مخرجونه مساوي شي هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. نو وایو دقت کوئ. ویلی شو چې 3 پر 4 که مقایسه کو 4 پر 5 ته نو 4 پر 5 لوی دی نظر 3 پر 4 ته. دې ته ویل کېږي د مختلف صورتو او مختلف مخرجونو درلودونکو کسرونو مقایسه. یو بل مثال ته دقت وکئ. 2 پر 3 کسر مقایسه کوي 9 پر 8. 9 پر 8. دقت کوئ. که زیر شو همې صورتونه او همې مخرجونه مختلف دي. د دې مقایسه کولو دپاره موږ تاسې باید هم د کسر مخرج له صورت سره ضرب کو او هم له مخرج سره ضرب کو. په دې ډول دقت کوئ. 3 ضرب 9 21 کېږي. 3 ضرب 9 21 کېږي. 3 ضرب 8 24 کېږي. 8 8 14. 14 8 24. په همدې ډول د دویمې کسر مخرج هم له صورت سره ضربیږي او هم له مخرج سره ضربیږي. په دې ډول سره 2 ضرب 8 14 کېږي. 3 ضرب 8 24 کېږي. بیا هم کسر هم مخرج شولو نو وایو چې هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. 21 پر 24 لوی دی د 14 پر 24 څخه. نو موږ ویلی شو که چیرې 2 پر 3 مقایسه کوو د 9 پر 8 سره نو 9 پر 8 لوی دی د 2 پر 3 څخه. دا طریقه هم ساده او سانه ده. یوازې د لومړی کسر مخرج هم صورت د دویمې او هم مخرج د دویمې کې په همدې ډول د دویمې کسر مخرج هم د لومړی کسر په صورت او هم مخرج کې ضربیږي. کله چې هم مخرج شو مقایسه یې لومړی حالت ته کېږي. لومړی حالت موږ او تاسې په تفصیل سره ویلی ده او زده کړه مو ده. یو کوچنی فعالیت مې درته راوړی ده، تاسو په دې باندې کار وکئ. لومړی مثال د فعالیت ده 2 پر 3 مقایسه کوي
د 2 پر 9 سره صورتونه یې مساوي دي دا حالت موږ پیژندلی ده. دویمې د 3 پر 9 مقایسه کوي د 3 پر 12 سره. درېمې مثال ده 9 پر 8 مقایسه کوي 9 پر 8 سره. څلورم مثال ته دقت وکړئ 2 پر 3 مقایسه کوي 3 پر 4 سره. هم صورتونه مختلف دي هم مخرجونه. د ساده کولو دپاره به تاسې لومړی هم مخرجه کوئ. څه ډول هم مخرجه کوي؟ همدغه مخرج هم صورت ته ضرب کوئ او هم مخرج ته ضرب کوئ. 3 3 9 کېږي 3 4 12 کېږي. هم د صورت ته او هم مخرج ته ضرب کوئ. 2 4 8 صورت به 8 شي. 2 4 8 دلته به دغه ولیکل شي 8. 3 4 12 3 3 9 او 3 4 12. نو اوس مقایسه کوم ستونزمن کار نه ده. مخرجونه یې مساوي شول. ها کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. په همدې ډول یو بل مثال ته دقت وکړئ 9 پر 8 9 پر 4 هم صورتونه مختلف دي او هم مخرجونه مختلف دي. ها کسر لوی ده باید لومړی هم مخرجه شي ځکه صورتونه مخرجونه یې دواړه مختلفه دي او له هغې څخه وروسته یې مقایسه کولی شئ. یو بل هیرنی مثال ده دقت کوئ که چیرې ولرو x پر p y پر p z پر p x پر p y پر p او z پر p هم د 2 جزء باز ده. وای دا کسر تاسو مقایسه کوئ مخرجونه یې مساوي دي. دې ته یو بل مشابه سوالو چې صورتونه یې مساوي لکه q پر t او q یې پر t همدغه مقایسه کوي په شرط دې دقت کوئ p پر t چې q لوی وي له p څخه یوې دا شرط د دویمي x لو کوچنی وي له y څخه. نظر دې شرطو ته د دواړه مثالونه ساده کوي. یو کوچنی فعالیت شو 8 یا 9 سواله. په دې باندې کار وکړئ انشاءالله چې تاسو مشکلات به د دې فعالیت په حلولو سره یو څه اندازه راکم شي. د راتلونکې ورځې برنامه ده اختصار د یو کسر یعنی د عام کسر اختصار کول. د دې څخه مطلب د عام کسر ساده کول دي. انشاءالله دا په راتلونکې برنامه کې زده کوو. تاسو هم مهرباني وکړئ خپل انډیوال او همصنفیان مو خبر کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي له دې درسو څخه ګټه واخلي او خپل مشکلات یو څه اندازه راکم کړي. تر راتلونکې برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.